د مرغوم یا جد شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل له شپږ څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي سرو لښکرو په همدې ورځ باندې پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې په پایله کې میلیونونه کسان شهیدان، لسګونه زره معلول او لسګونه زره نور له هیواده بهر نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته اړ شول. درنو لیدونکو سلام، زه محمد نسیم ستانکزی یم. د انعکاس په دې خپرونه کې مې په همدې موضوع باندې له دوو قدرمنو میلمنو د پوهنتون له استاد ډاکټر محمد اکرم عارفي او د پوځي او سیاسي چارو له شنونکي توریالي همت صاحب سره بحث کړی دی. په پیل کې مې د پوهنتون له استاد محمد اکرم عارفي صاحب څخه پوښتنه کړې ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل اساسی لامل او عوامل څه وو؟ تجاوز شوروی یا حمله شوروی به افغانستان تحت تاثیر شرایط مختلفی بود. بعضی شرایط بستگی داشت به دولت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که سال 1357 افغانستان روی کار آمده بود. بعضی شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی هم برمیگردد به اون دوران جنگ سرد و رقابت‌های کلانی که بین آمریکا و شوروی در سطح جهان وجود داشتند. به صورت خاص ما رقمی بگوییم که از دوران ریاست جمهوری محمد داود خان رقابت آمریکا و شوروی بر افغانستان افزایش پیدا کرده بود. هر کشوری تلاش داشت که حوزه نفوذ خود را در افغانستان عمیق‌تر بسازد و دولت افغانستان را تحت تاثیر گرایش‌های شرق و غرب قرار بدهد. و در دوران ریاست جمهوری داود خان یک مقدار بین زمین دو نوگرایش سرگردان بود، چون کودتای که انجام داد با همکاری حزب دموکراتیک خلق بود. و در دولتی که تشکیل داد در کابینهشان 5 تا از وزرای حزب دموکراتیک خلق را جابجا کردند و گرایش‌های سالهای اولش سالهای 52 53 54 یا گرایشات نزدیک به شوروی را داشتند. آمریکا نگران شد از گرایش دولت افغانستان به سمت شوروی و حضور کمونیست‌ها در داخل دولت افغانستان. لذا اونا کوشش کردند که دولت داود را به سمت غرب بکشانند. خب این اتفاقات افتاد. میخوام بگم که فضای بین‌المللی فضای بود تحت تاثیر جنگ سرد و رقابت‌هایی که دو بر قدرت داشتند، تا اینکه کودتای 7 ثور 1357 اتفاق افتاد که در اون کودتا حزب دموکراتیک خلق داود را به خاطر تمایلاتش به سمت غرب و کشورهای اسلامی برای خود خطرناک دیدن و کودتا کردند و کودتا باعث با وجود آمدن دولت سوسیالیستی در افغانستان شد. پس از 1 سال از روی کار آمدن دولت حزب دموکراتیک خلق، قیام‌ها در افغانستان شروع شد. سیاست‌های دولت به گونه‌ای بود که واکنش‌های گسترده مردمی را با وجود آورد، هم به خاطر سیاست‌های هویتی فرهنگی شدیدی که بر ضد اسلام در پیش گرفته بود، هم به دلیل استبداد و سرکوب شدیدی که در پیش گرفته بود، و هم یک سلسله اصلاحات را که با پشتوانه زور در پیش گرفته و فرمانهای شماره 7 8 6 اینا جامعه را به یک عکس‌العمل عمومی وادار کردند و مردم دست به قیام زدند که قیامشان به نام جهاد و دوره جهاد یاد می‌گردد و این قیام در طول 1 سال یا کمتر از 1 سال در افغانستان فراگیر شد. نقطه اساسی به اینجا برمیگرده که قسمتش بیشتر ارتباط داره که چرا نیروهای شوروی آمدن. 1 سال قیامی که در افغانستان صورت گرفت و در تمام ولایت‌های افغانستان و ولسوالی افغانستان مردم علیه دولت حزب دموکراتیک خلق شورش کردند، قیام کردند. ولسوالی‌ها تقریبا به صورت عموم به جز یک مورد محدودی که مانده بودند آزاد شدند از دولت. ولایت‌ها در کنترل دولت باقی ماند. دولت با یک جنگ گسترده داخلی مواجه شد که توان دفاع کامل از خود نداشت و هر احتمالی از وجود داشت که دولت سقوط بکنه. خود دولت در کابل تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق. از این جهت بود که شوروی ناچار شد برای نجات دولت افغانستان، برای کمک به یک دولتی که همسو است، سوسیالیست است، هم به خاطر جلوگیری و پیندار خود البته شوروی ها برای جلوگیری از مداخله و نفوذ کشورهای همسایه و آمریکا و کشورهای متحدشان در افغانستان، اونا پروگرام هجوم به افغانستان را روی دست گرفت تا بتونه دولت حزب دموکراتیک خلق را از این منجلاب و از این مشکلی که در او گرفتار آمدن نجات بدن و بتونه این نظام را سر پای خودش نگه دارن. پس به صورت خلاصه عامل اساسی در حمله و حضور نیروهای شوروی به افغانستان هم رقابت‌هایی بود که
متأثر از دوران جنگ سرد بود، هم دولت ضعیف و ناتوان طرفدار دولت شوروی که در افغانستان دچار جنگ‌های داخلی شده بود، امکانات دفاع از خود را نداشتند. شوروی ناچار شد برای حمایت و نجات این دولت بیای حضور نظامی خود در افغانستان به اجرا بگذارد. بله دکتر صاحب، با این دیدگاه چقدر هم نظر هستین؟ بعضیا میگویند که یا اعتقاد دارند که حکومت وقت به علت ضعف حکومت و همچنان به علت تغییراتی که در حکومت به وجود آمدن، انارشی در کشور به وجود آمد و بالاخره روس‌ها مجبور شدند تا به افغانستان پایشان بکشند. یقینا از میان مجموعه شرایط و عواملی که دخالت داشت در حضور نیروهای نظامی در شوروی در افغانستان، قوی ترین عاملش ناتوانی دولت افغانستان در دفاع از خودشان بود. برای که از سال 57 دولت افغانستان خواهان کمک بود شوروی ها کمک‌های تسلیحاتی و مشورتی و لوجستیکی و مالی را به دولت افغانستان انجام میداد. این کمک ها نتوانستند وضعیت دولت در افغانستان را بهبود ببخشد و حتی به خاطر امی که ویچه دولت در داخل افغانستان در بین مردم کم بهتر شود و پایگاه مردمی خود را بتونه دوباره احیا بکنه یا به دست بیارن، تغییرات در سطح رهبری ایجاد شد. ترکی از بین رفت، حفیظ الله امین از بین رفت. خوبی تغییراتی بود که در همین راستا صورت می گرفت که شاید بتونه یک وضعیت را در داخل قابل کنترل بسازد. ولی دولت افغانستان این توانایی را نداشت. بارها از دولت شوروی درخواست مداخله نظامی داشتند که ما به تنهایی نمیتونیم. به نظر میرسه که قوی ترین و اساسی ترین عاملی که شوروی ها را وادار کرد که به جای کمک غیر مستقیم به صورت مستقیم اردوی خود را به داخل افغانستان نظام بکنه، ناتوانی و ضعف دولت دموکراتیک افغانستان در دفاع از خودشان و احتمال بسیار بالای سقوط جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان در پی مبارزات مردمی بود. بله آقای عارفی، یک موضوع رو شما پیشتر یادآوری کردین، رقابت‌های منطقوی که امریکا گویا از نفوذ روس در افغانستان یا شوروی سابق در افغانستان یا در منطقه هراس داشت و بالاخره دست به کار زد و بالاخره کار به جای رسید که افغانستان قربانی یک جنگ منطقه‌ای شد و بالاخره افغان‌ها قربانی دادند سالهای سال. چگونه بالاخره امریکا توانست زمینه آغاز جنگ علیه روس را در افغانستان مساعد کند؟ یک نکته که من خدمت شما بیان بکنم، خیلی موقع ما در تحلیل ها می‌بینیم که دوران جهاد افغانستان را دوران جنگ بین شوروی و آمریکا تلقی می‌کنند. تحلیل ها بیشتر بر همین اساس صورت گرفته و یا بخش از تحلیل ها برداشتی ما ایست بر اساس مطالعاتی که انجام دادم و او چیزی که شاهد نشان میدهد اینه که ما باید بین رقابت‌های سیاسی و نفوذ سیاسی و بین رقابت‌های نظامی و درگیری‌های نظامی نیابتی تفکیک قائل شویم. افغانستان میدان نفوذ و حضور شوروی و آمریکا بود. از زمان ظاهرشاهی شروع شده بود. پس از ظاهرشاه در زمان جمهوری محمد داود خان شدت پیدا کرد. هر دو کشور علاقمند به این بود که افغانستان را به سمت خود بکشانه. ضمن این که یک از اولویت‌هایشان بود که افغانستان اگر به سمت یک از دو ابرقدرت تمایل پیدا نمی‌کنه، حالت بی‌طرفی خود را یا توازن خود را حفظ بکند. این یک از گزینه‌ها بود. این رقابت سیاسی بود. هر کدام تلاش میکرد که اجازه ندهد که دولت افغانستان یا به سمت شرق یا به سمت غرب به صورت یکجانبه تمایل پیدا بکنه. خب اتفاقی که افتاد در اونجا گفتم که کودتای حزب دموکراتیک خلق در 7 سپتامبر 1357 بود که وضعیت را تغییر داد. بعد از قیام‌های مردمی شروع شد. در خود قیام‌ها، در شورش‌ها، در مبارزات مسلحانه که در افغانستان شکل گرفت، در اینجا آمریکا هیچ گونه نقشی ندارد. قیام‌ها کاملا خودجوش است، از سوی مردم صورت گرفته، بر اساس اعتقادات دینی مردم، بر اساس اعتقادات سنتی و فرهنگ اجتماعی مردم و بر اساس استبداد بسیار شدیدی که سر مردم وارد شده بود، چون موج از دستگیری‌ها و زندانی‌ها و اعدام‌ها و بندی‌ها شروع شده بودند. اینها یک واکنش طبیعی را انتظار می‌رفت که در پی داشته باشد. در سال 57 و تا نیمه سال 58 آمریکایی‌ها هیچ گونه حضور و یا نشانه از دخالت در افغانستان ندارد. بعد از اینکه قیام‌ها در افغانستان شروع شد، اکثر ولسوالی‌ها آزاد شدند. رهبران و کلان‌های افغانستان، چهره‌های سیاسیشان و کشورهای بیرون از جمله پاکستان مهاجر شدند، آواره شدند و در اونجا شروع کردند به حزب سازی و تشکیلات سازی و جذب کمک‌ها و تبلیغات‌ها.
او زمان بود که آمریکایی ها وارد میدان شد، ارتباط برقرار کردن. یعنی کتاب ها منابع نوشتن میکنه که از تابستان 1358 این ارتباط برقرار شد، در صورتی که قیام ها از حوت 57 و از ماه حمل 58 در افغانستان شروع شده. در تابستان 58 اکثر مناطق افغانستان با قیام‌های خودجوش مردمی آزاد شده بودند. آمریکا بعد از 5-6 ماه وارد شدن. اینجا بود که حمایت‌ها را از مجاهدین شروع کردند. پس آمریکا حمایت‌های نظامیشان، پولیشان بر شکلی که بود به لحاظ سیاسی در تابستان 58 شروع شد، بعد از اینکه قیام‌ها در افغانستان فراگیر شده بود. بله، نقش همین کشورهای همسایه را شما اشاره داشتین. در بالاخره داغ شدن جنگ چقدر اثر داشت؟ کشورهای همسایه نقش اساسی و بنیادی داشت در حمایت از مجاهدین و مردم افغانستان. واسه من تاکید میکنم نه در خیزش های مردمی، نه در آغاز جنگ و جهاد، نه در آغاز قیام ها، چون که ما کاملا خودجوش است، مردمی است، اما در حمایتی از مبارزات مردم افغانستان و از جهاد و مبارزه مردم افغانستان کشورهای همسایه نقش اساسی و بنیادی داشت. این جای تردیدی نیست که اگر حمایت گسترده کشورهای همسایه نبودی که مهاجرین را پناه میداد، رهبران جهادی را در اونجا اجازه میداد که جذب نیرو بکنه، مراکز تعلیماتی ایجاد بکنه و در اونجا بتونه امکانات جنگی و جبهه پشتوانه‌ای برای داخل افغانستان فراهم بسازد، شوروی یک قدرت بسیار بسیار قوی و فوق‌العاده‌ای بود که مجاهدین در داخل به تنهایی که در مرزهای خود محاصره میشد، خفه میشد، امکان تداوم را نداشتند. بنان کشورهای همسایه بسیار بسیار تاثیرگذار بود. ما میتونیم بگیم که شاید 50% نقش داشتن، یعنی 50% اگر نیروهای جهادی، روحیه، اون انگیزه‌های مبارزاتی خود مردم رو ما در نظر بگیریم، 50% کمک‌های کشورهای همسایه به اضافه کشورهای غیر همسایه، در مجموع اینها تاثیرگذار بودند که مبارزه افغانستان را به پیروزی رساند. بله، امی نکته رو من می‌خواستم سوال کنم که بالاخره نقش و امی موفقیت راز موفقیت مجاهدین علیه شوروی ها چی بود و بالاخره چگونه مجاهدین توانستند یک ابرقدرت را از پا درآورد؟ چند مسئله یا عامل اساسی وجود داشت که مبارزه در اون زمان بسیار با قدرت ادامه پیدا کردند. عامل اساسی انگیزه‌های دینی و اعتقادی بود. مردم به نام جهاد تا مرز جان خود آماده بودند در برابر شوروی ها و در برابر حزب دموکراتیک خلق بجنگند. این انگیزه جهاد و انگیزه‌های اعتقادی انگیزه بسیار کلیدی بود که تا آخر روحیه مردم در اینجا باقی بود. یک عامل دومی که ما میتونم در اینجا بگویم خود اون روحیه استقلال یا ملی‌گرایی و وطنگرایی مردم افغانستان بود. پس از این که شوروی آمدن به عنوان یک کشور بیگانه، به عنوان یک کشور متجاوز، اون احساس دینی با احساس ملی پیوند پیدا کرد. اون ارقی یا بدون علایق استقلال خواهی و یا خودی خواهی که در مردم افغانستان است که همیشه در برابر خارجی‌ها بسیار حساس می باشد و خارج ستیز است و بیگانه ستیز می باشند، این روحیه هم تقویت پیدا کرد که باید ما افغانستان رو بر قیمت شده اجازه ندهیم که سرنوشت آسیای میانه و کشورهایی مثل ترکستان یا بخارا را پیدا بکنند. این عامل دوم است. عامل سوم بدون شک اون روحیه بالای امیدی با پیروزی بود به خاطر حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی که شکل گرفته بود. چون اینا تاثیرگذار به لحاظ روانی. وقتی یک جنگجو یا یک گروه جنگجو احساس میکنن که آینده‌ای برای پیروزی ندارد، از اول محاسبه میکند که به سمت تحمل هزینه‌های بیشتر حرکت نکند. ولی وقتی یک امیدی برایشان خلق میشود که میتونه خود را به یک هدف برسانه، انگیزه‌های مقاومت و مبارزه‌شان تشدید پیدا می‌کند. بنابراین اون روحیه‌ای که در پی حمایت‌های گسترده جهانی شکل گرفت، چی در منطقه و چی در خارج از منطقه، این روحیه هم بسیار تاثیرگذار بود که مجاهدین تا آخرین توانایی خود، تا آخرین هدف را گام به گام مبارزه را پیش بردند. بله، دکتر صاحب محترم، مردم افغانستان بالاخره مجاهدین افغانستان برای حفظ ارزش‌هایی که شما یادآور شدین سالهای سال اینا قربانی دادن، مبارزه کردن، مقاومت کردن علیه شوروی، بعد از اختمام جنگ یا بعد از ختم جنگ و شکست شوروی چقدر این ارزش‌ها حفظ شد؟ پس از شکست شوروی و دولت وابسته به شوروی که نجیب الله رهبری میکرد، گروه‌های جهادی در مبارزات خود ناکام شد
و نتانستن اون چیزی را که میخواستن که هدفشان بود تأسیس یک دولت اسلامی در افغانستان با برقراری وحدت و همدلی در کنار هم به این هدف اینا موفق نشدن و دچار اختلافات شدید شد و نتانستن که یک دولت مقتدر و متحد را در کابل ایجاد بکنه تا بتونه اون آرزوهای مردم را عملی بسازن. بنابراین ما میتونیم بگوییم که در اینجا هم عوامل داخلی بسیار تاثیرگذار بود، هم عوامل بیرونی. عوامل داخلی به این معنا که گروه‌های سیاسی نوگانه در صحنه افغانستان بسیار فعال بود. 7 حزب قدرتمند سیاسی در پشاور بودند، 2 حزب قدرتمند در ایران، حرکت اسلامی و وحدت اسلامی. این 2 حزب به دلیل تفاوت‌های فکری و سیاسی و توقعات و بالاتر از همه تجربه‌های ناقصی که اینا داشتن از سیاست و دولت و ملت و نهادسازی مانع از این شدن که اینا در درون به یک توافق برسن. در بیرون هم عوامل بیرونی بسیار شدید بود، به این معنا که 14 سال جهاد افغانستان را کشورهای بیرونی حمایت کرده بودند و این کشورهای بیرونی خودشان یک طرح داشت که باید دولت آینده افغانستان بر اساس طرح سازمان ملل یا طرح یک دولت تکنوکرات به وجود بیاید. دولت مذهبی و ایدئولوژیک نباشد، یک دولت فنگرا یا تکنوکرات بیاید و به همین دلیل بودن که اینا با ظاهرشاه در روم ارتباط برقرار کردن. ظاهرشاه و تیمشان را وارد صحنه ساختند، در صورتی که اونا در جهاد و مبارزه هیچ نقش نداشتند و یک چهره کاملا فراموش شده بود، ولی سازمان ملل و کشورهای غربی اینها را به میدان آوردند تا بتونه در برابر گروه‌های جهادی یک وزنه‌ای به گروه روم عطا کند. خب در اینجا سازمان ملل بسیار مشخص بود، بنی سوار نماینده سازمان ملل در اون زمان بود، بسیار تلاش کرد در اینکه طرح یک دولت تکنوکرات بی‌طرف در کابل بقبولانه و این طرح به ناکامی انجامید. از این بود که ما شاهد از این شدیم که یک رقابتی بین گروه‌های جهادی و بین آمریکا با سازمان ملل و یا بعضی کشورهای همسایه شکل گرفت. یعنی ما یک نوع شاهد جبهه‌گیری سیاسی هستیم که مجاهدین طرح خود داشتن، بعضی کشورهای همسایه طرح خود داشتن و آمریکا طرح خود داشتن. در این مجادله و منازعه یا اختلافات جنگ داخلی شکل گرفت در کابل که بیرونی‌ها اجازه ندادن که دولت مجاهدین با اون ایدئولوژی اسلامیشان به پیروزی برسد. لذا افغانستان به سمت جنگ‌های داخلی کشیده شد و اون پلانی که در نظر بود برای تأسیس یک دولت اسلامی به ناکامی کشیده شد. کدام کشورها نقش داشتن؟ نقش برجسته کدام کشورها بود که نمی‌خواستن یک حکومت اسلامی در افغانستان به قدرت برسه؟ تا جایی که ما شاهدان می‌بینیم 3 طرح اساسی وجود داشتن. یک طرح مال گروه‌های جهادی بودن که اتحاد یفتگانه به اضافه 2 گروهی که در ایران بود اینها تشکیل داده بودند. طرحی بود که یک دولت کاملا اسلامی تحت رهبری خود مجاهدین بدون مشارکت دادن اعضای حزب دموکراتیک خلق و بدون مشارکت دادن تکنوکرات هایی که در جهاد افغانستان نقش نداشته و تندارانی که در دوران جهاد در کنار مردم نبودن، نسبت به اونا بدبین بودن. خب اینطور یک دولتی باشد. طرحی را که بیشتر اون موقع پاکستان و صدر اعظمشان در اون زمان نواز شریف و در اینا حمایت میکردن، اونا طرفدار از این بود که یک دولت اسلامی رادیکالتر و تندتری در افغانستان بیاید که دولت اسلامی باشد، دولت جهادی باشد، منتها با محوریت گروه‌های بنیادگراتر و رادیکالتر و این گروه‌های معتدل در اطراف باشد. اینا را سهمیه‌های خردترک برش بیتن، منتها مرکزیت و رهبری و قدرت اساسی را با اونا واگذار بکنن که اتفاقا در کابل اتفاق نیفتاد. یعنی برعکس نیروهای میانه رو آمدن کابل را گرفتن و نیروهای اساسی و رادیکال اینا منزوی شد. لذا پاکستان هم این مسئله برش خوشایند نبود، می‌خواست وضعیت تغییر پیدا بکنه. و طرح سوم که گفتم مال آمریکا بود که دولت تکنوکرات مطرح می‌کردن. بنابراین این 3 تا دیدگاه در اون زمان بود و نتونستن به یک دیدگاه واحد برسن. بله دکتر صاحب، پیشتر شما یادآوری کردین که شوروی‌ها بالاخره به خاطر ضعف حکومت وقت که نتوانستن مدیریت کنند درست وضعیت را، شوروی‌ها به خاطر حمایت از اونا تاختن به افغانستان حمله کردن و بعضی از تحلیل‌ها چنین میگه که شوروی سابق البته به خاطر رسیدن به آب‌های گرم می‌خواستن. با این تحلیل چقدر موافق هستین؟ برداشت من ایه که این تحلیل جنبه تبلیغاتی دارد. در زمان جهاد روی این تحلیل بسیار مانور داده میشد،
مجاهدین در کل تبلیغات‌های خود، نوشته‌های خود این مسئله را برجسته می‌کردند که شوروی‌ها قصد رسن به آب‌های گرم دارند. می‌خواستند که یک چهره امپریالیستی و اشغالگر از شوروی به تصویر بکشه. خب من چیزی راستش هیچ گونه سندی که قانع کننده باشه در این زمینه نیافتم. معنیش این نیست که ما گرایش‌های طرف شوروی داریم. نه. این به نظر من واقعیت نداره. درست. برای که در دوران قرن 19 شوروی‌ها این آرزو را داشتن. قرن 18 آرزو را داشتن که بتونه به سمت بیای آب‌های گرم، ولی در قرن 20 هیچ نشانه پیدا نمیشه و هیچ دلیلی وجود نداشت که شوروی بیای به سمت آب‌های چیز. یعنی من پیشتر اشاره کردم که شوروی سیاست توسعه طلبی نداشت که به سمت افغانستان یا پاکستان آب‌های گرم، بلکه اون وضعیت استثنایی که دولت حزب دموکراتیک در داخل افغانستان با خود گرفته بود شوروی رو مجبور کرد. یعنی یک نوع حرکت یا عمل انفعالی بود که وادار کردند که شوروی باید برای نجات افغانستان پای خود را به چاله بیاندازند. بله جناب دکتر صاحب، مردم افغانستان و بالاخره مجاهدین 46 سال پره شد علیه ظلم و استبداد و تجاوز بیرونی ها مبارزه کردن، مقاومت کردن. به نظرتان چقدر درس گرفته شده؟ مشکلش اینه که از زمان جهاد افغانستان سیاست به دست کسانی افتاد که تجربه سیاسی کهنه و گذشته را نداشتند. رهبران جهادی، رهبران سیاسی، جنگجویان و نظامیانی که در صحنه فعال بودند، اینها تازه وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شدند و کسب تجربه‌های سیاسی. به همین دلیل که در ابتدا تمامی رهبران سیاسی، فعالان سیاسی اشتباهات بسیار گسترده انجام دادند. بسیار خام بازی کردن و این روز اگر ما از اونا سوال کنیم و بعضیاشون به خاطراتشون نوشته، شاید کلشون قبول دارن. کلشون اگر در رسانه ها نگفتن، در خاطرات شخصیشون، در گفتگوها و دیدارهای شخصیشون همیشه گفتن که مرتکب اشتباهات گسترده شدن به دلیل همون عدم تجربگی بود یا خام بودن از اونها بودن. ولی حال ما میبینیم که رهبران سیاسی خیلی پخته تر از گذشته رفتار میکنن و عمل میکنن و یقینا این تجربه را به دست آوردن، ولی بسیار پرهزینه بود، بسیار با فاجعه همراه بود، بسیار هم خسارات زیادی برای وطن، سرزمین، مردم افغانستان به بار آورد. ولی ما امروز میبینیم که نسبت به 40 سال پیش یا 40 چند سال پیش تجربه هایی که رهبران جهادی ما داره، رهبران سیاسی ما داره، بسیار پخته تری از اون تجربه های اولیه هستند. ما به طور مثال میگیم که در 4 سال اخیر شما میبینید که رهبران سیاسی ما خیلی پخته تر و سنجیده تر عمل کردن. یعنی اگر 20 سال پیشی بودی، 30 سال پیش بودی، ما خیلی سریع میرفتیم به یک جنگ و یک تنازع داخلی مسلحانه دیگر. شما میبینید که ما نرفتیم خیلی به سمت جنگ و مبارزه و این کلش برمیگرده به تجربه های تلخی که رهبران سیاسی ما به دست آورده و نمیخواد که او تجربیات تلخ یک بار دیگر تکرار شود. بله، یک سوال دیگه که سوال مردمی است، البته همیشه حکومت که سقوط شده، دیگه حکومت یا دیگه گروه رسیده به قدرت از صفر آغاز میشه در افغانستان. سالهای سال است که ما هر بار تا یک جای میرسیم باز دوباره میایم از صفر شروع میکنیم. علت از این چی است؟ یک مشکلی دیگری که در رهبران سیاسی ما در فکر و طرز اندیشهشان وجود داره است که ما به یک لحاظ یک تجربه نسبی رو به دست آوردیم که در هر جا متوسل به زور و صلاح نشویم، در هر جا متوسل به سرکوب و خشونت نشویم، در هر جای همدیگر را به صورت کامل نفی نکنیم. خب یک تجربه کلانیه که ما در طی نیم قرن اخیر به دست آوردیم، ولی یک تجربه دیگر هنوز ما به اون نرسیدیم به صورت عملی و اینه که ما مشارکت را هنوز درک نکردیم، مرزشان را، ملت سازی را هنوز معنایشان خوب درک نکردیم. ارزش پیشرفت را که ستون و پایه اساسیشان ملت سازی و مشارکت است، این هم دیگر پذیری. اون چیزی که در تعلیمات سیاسی هم وجود داره، در تعلیمات دینی و مذهبی و اعتقادی ما هم وجود داره، در تجربه های اجتماعی ما نه ثابت شده که اگر در کنار هم باشیم، دست به دست هم بدهیم، بهتر میتونیم خانه خود را بسازیم و بهتر میتونیم در برابر دخالت‌ها یا دسیسه‌ها و توطئه‌های بیرونی از خود دفاع کنیم و مقاومت بکنیم. این تجربه به نظر ما که در مرحله اولیشون است. یعنی هنوز بخش از رهبران سیاسی ما فکر میکنن که به تنهایی میتونه یک ثبات را بیاره، یک امنیت را بیاره و جامعه را به سمت یک پیشرفت بیاره و بتونه حمایت و بسیج مردمی را به دنبال خود داشته باشه و اعتماد سازی بکنه. این در این قسمت ما هنوز دچار نقص و کمبودی هستیم.
خدا کنه که یک روز ما به این پختگی برسیم که ساختن خانه مشترک فقط با هموطنان مشترک امکان پذیر است، نه به صورت انفرادی. بله جناب دکتر صاحب، گرچه بسیاری از نکات سوال مرا جواب هم دادین، ولی باز هم میخوایم که از امارت اسلامی که نوازی امتحان گذشته و بالاخره این روزها را اینا هم سپری کردن و امریکا را شکست دادن و به قدرت رسیدن، 4 سال از حکومت داریشان میشه، چطور میتواند که قدرت با ثبات و قوی و حداقل از مداخلات خارجی به دور داشته باشند؟ در اینجا به نظر من لازم نیست که بنده یا امثال بنده بیا یک گپ را بزنه که ناگفته بوده باشد. یعنی گپی است که تجربه بشر در برابر ما قرار داده، کتاب‌های بسیار زیادی در برابر ما قرار داده و سرنوشت خود ما و دیگران در اختیار ما قرار داده و اون است که هر دولت که امروز افغانستان باشد، چه امارت اسلامی چه هر کس دیگر میخواد باشد، تنها راه ثباتش اینه که با مردم باشد، با همه گرایش‌های فکری و سیاسی باشد، با همه یکشار مردم، اقوام مردم، زبان‌های مردم، چرا که افغانستان یک خانه مشترک است و متشکل از نیروهای متعدد و مختلف است. فقط در کنار هم میتوانند کشور را بسازد و آباد بسازد. و مسئله دیگر اعتماد است. هر دولتی تا اعتماد سر مردم خود نداشته باشد، سر نیروهای کاری خود نداشته باشد، سر متخصصین خود نداشته باشد، او دولت به جای نمیرسه. به اعتمادی بزرگترین آفت بر از که از توانایی ها به صورت لازم استفاده صورت نمیگیره. اعتماد زمانیه که شما فرصت های مشارکت را برای وطنداران فراهم بسازید، نیروهای متخصص، نیروهای دانا، نیروهای با تجربه. ما باید به سمت حرکت کنیم، یعنی به سمت اعتماد سازی حرکت کنیم، به سمت مشارکت حرکت کنیم، به سمت همدیگر پذیری حرکت کنیم، به سمت بریم یک چتر کلان که بالاتر از هم از گفتم تجربه کل دنیاست. ما یک چتر کلان به لحاظ فکری، اعتقادی، ارزشی و اصول کاری، یک چتر کلانی که همه گروه ها را پوشش بده، او رو مبنای کار خود قرار بدیم. اگر باز ما کانال ها را خرد بسازیم، خود طبیعی در او کانال ها یک ایده ممکنه بگنجه، یک ایده دیگر در داخل از اون نگنجه و او باز از لحاظ برادری و اخوت و کار مشترک آسیب میرسانه. ما امیدواریم که همون تجربه های نسبی که رهبران سیاسی ما به دست آوردن، ما به این سمت حرکت کنیم، بریم به اون سمتی که یک روز افغانستان خانه مشترک و میدان کار و عرصه فعالیت مشترک همه اتباع و شهروندان از کشور گردد. درنو لیدونکو، پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل د عواملو او پایلو په تړاو مو د ډاکټر محمد اکرم عارفي نظر واوریده. د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي او نظامی چارو له شنونکي توریالي همت صاحب سره هم بحث کړی دی او له هغه مې پوښتلي دي چې پر افغانستان د سرو لښکرو د برید لامل څه و. د ټوله د مخه زه شهیدانو ته چې 2.5 میلیونو ته تعداد رسیږي چې د روسانو په یرغل په وخت کې او اشغال وخت کې شهیدان سوي، له الله نه ورته جنت فردوس غواړم او زخمیانو او کوم کسان چې متضرر سوي هغو ته نعم البدل غواړم. او دویم دا وایم چې روسانو دلته راغله 3315 ورځې تېرې کړي او بیا د هغه نه مخکې 1.5 کال د هغوی لاسپوڅي نظامونه چې نور محمد ترکی او حفیظ الله امین و هغو ول او همداسې هغه نه وروسته بیا 4 کاله تقریبا ډاکټر نجیب و. دا ټوله دوره 14 کاله راځي. که چا په دې 14 کالو کې داسې یوه ورځ وښوده چې روسانو د هغو غلامانو د افغانستان په خاوره کې یو افغان په خپل وینو لمبولی نه او یوه مور او ژړولی نه وي، یوه ښځه یې کونډه کړې نه وي، زه هغه ته انعام ورکوم 3315 ورځې. او دویم دا چې دا هغه غمیزه وه چې 1.5 لک سره روسي پوځیان چې قطبي خرسان به ورته ویلې په هغه وخت کې ټولې دنیا، او هغوی را روان سو په سلګونو تیارې او په زرګونو ټانګونو او د حیرتانو په بندر او شیرخان بندر باندې راواوښتل او د افغانستان اسلامي خاورې ته راسن راغله د تاسې ناخوا دغه درلامان ته او د هغه وخت د دوی خپله لاسپوڅی حفیظ الله امین د بچیانو کورنۍ سره دلته وواژه او ببرک کارمل د رئیس جمهور په نوم اعلان که. په ټانک کې سپور ببرک کارمل او ډاکټر نجیب په یو ټانک کې سپاره کابل ته راغله او دا هغه شپه وه چې دا نن اوس ګوره سبا شپږم د جدي ده، ډېره یخه شپه په ټول کال کې همدغه په دغه یخ کې دوی راغله او دغه افغانانو دغه دو تیارې د دوی ټانګونه
دغه 3315 ورځې د افغانانو په سینو باندې خالی کېدل. وجه څه و لامل دا خو هغه کوراني مسایل و چې کوراني نظامونه د دوی تاسو ویل چې لاسپوڅي و بالاخره دوی باعث شو چې راشي روسان په افغانستان یرغل وکړي. د روسانو اصلي موخه څه وه؟ د روسانو موخه به مو وایي چې دا ولې راغلی تا دې سوال ته جواب. د ما یو تره زوی وکیل باز محمد زرمتی علي خیل دا 2 دورې د ظاهرشاه په وخت کې وکیل تیر شوی. بیا چې کله سردار داود راغی او کمونستانو داود ته ویل دغه وطن پال خلک شهیدان کړه او څه زندانونو ته واچو چې وکیل باز محمد زندان ته واچو او مولوی صاحب عبدالرحمن انجینر صاحب عبدالرحمن عبدالرحیم نیازی دا امثالو هم شهیدان کړل او څه ایرانیول زندانونه ته ډک کړل. نو په هغه وخت کې بیا د ځینې جهادي خلک چې خلک وایي چې پاکستان راوپارول نه هغه خلک د خپل د سر د دفاع په خاطر لکه مسعود لکه رباني لکه حکمتیار لکه مولوی خالص لکه مولوی صاحب محمد نبی او امثالو هم د ځان د نجات په خاطر څوک پاکستان ته لاړل څوک ایران ته لاړل لکه محسنی او لکه نور نو د خپل د ځان د ژوند د ساتلو لپاره هغوی هلته لاړل. نو بیا دغه روسانو وکیل باز محمد کیسه درته کوم. وکیل باز محمد ویلي چې کله شاه ظاهر شاه موږ رخصتوو خواجه رواش ته دا نه وي خبر د کېدی شي ډېر وکیل باز محمد په روز کال وفات شو او دغه غږ هم را سره شته دغه خبرې چې کړي وایي چې موږ په یو لوی بس کې له ده جنه خواجه رواش ته تلو چې ظاهر شاه سره پذیرایي کوله چې دی رخصت کو. کله چې په لار کې روان وو نو ببر کارمل هلته په یو سیټ ناست و هغه خپل سیټ نه راجیګ سو ما سره بل کس ناست و هغه ته ویلې چې ته ما په ځای کې نه هغه راغی وایي ما ته ویلې زرمتي صاحب وایي ما ویلې شاه باز نه می گردد شاه ظاهر شاه خو د چې دا بیا نه راځي معنا دا چې د ببر کارمل کمونستانو د طریق وامینو ببر کارمل او د شورویانو په متفق علیه سره په هغه باندې سردار داود سره یو ځای په ظاهر شاه باندې کودتا وکړه. هماغه علت هم ول چې 9 کسان د کمونستانو خلقیان او پرچمیان د روس ګوډاګیان دا د سردار داود د محمد داود خان په کابینه کې غړي ول. نو دا د ببرک دا خبره چې دوی مخکې نه پلان شوی خبر و چې دا هلته ځي موږ به دلته کودتا کوو. نو دوی دلته داسې شیان برابر کړ د همغه داود وخت چې کله راغی د کمونستانو غټې غټې لوحې به وي چې دین آفین ملت هاست دا به غټ لیکلي ما په دې سترګو باندې کتلي ما دا غږ به ډېر خلک اوري او هغوی به هم دا کتلي. ما دا لیدلي چې ډاکټر صاحب نجیب په دې پارک زرنګاه کې سید جمال الدین د لغمان د کس د اوس هم کور په کس کې ده خو په خارج کې هغه اخیستې بچیانې راوستي هغه هم ناست یو ځای. نو هلته ډاکټر نجیب ویلې کې فارسي تقریر کوي چې باران څوک کوي موږ څوک مړه کوي ویلې طبیعت خبر دې ته راغله. دریم دا په دغه پولي تخنیک کې په دغه پولي تخنیک کې مرد نوزنه په نامه په سینماګانو پولي تخنیک کې یو فلم وښودل شو چې هغه د موږ پیغمبر علیه السلام ښوده چې دا مرد نوزنه ده. هغه فلم اوس یادول پکار نه دي خو شته اوس هم په نټ کې چې واچوئ دا شته. هغه کمونستانو هغه کارونه په دغه لیله د کابل کې تاسې خوا سره د کابل پوهنتون ده د کابل پوهنتون کې جګ شول د خلقیانو پرچمیانو کمونستان ویلي چې موږ روژه نه نیسو نو موږ پیشلمی ولې کوو موږ ته به د سار ناشته راکوئ د سار چای به راکوئ. یو نه دوه نه میر اکبر خیبر او نجیب و امثالو هم په دې پوهنتون کې دغه اسباب شول چې دا خلک په مقابل کې جګ شول. بل هم ځکه راواخیسته خلکو نه چې چا به دیر جریبه نه زیات هم ځکه وته اسباب ویلې هغه به یې واخیستل هغه به یې د همغه په دهقانانو تقسیموله. دا نه ویلي چې تا د پلار نه ته پاتې د که څه نه زندانونو ته خانان واچول ملکان واچول علما واچول فیضاني غوندې شخصیت روحاني د زندان ته واچو په زورګونو داسې کسان واچو کوم چې په ښې سپکې کړې ایران او پاکستان ته لاړل کوم چې دلته ول هغه ټول ونیول. ښاغلی احمد صاحب دا خو هغه د کمونیستي ایډیالوژۍ اړخ و چې په کمونستانو غوښتل دغه په افغانستان کې خور کړي او خپل دغه ایډیالوژي پراخه کړي. دې نه وراخوا تر ډېره پورې تاریخ داسې وایي چې دغه جګړه د امریکا او د روس ترمنځ وه په سیمه کې د نفوذ دپاره. دا څومره حقیقت لري؟ دکې شک نشته چې د دې جګړې چې افغانانو وکړه او 2.5 میلیونه قرباني ورکړه ګټه به ایران پاکستان عربانو ته او امریکې ته رسېدلي وي خو افغانانو نه د امریکې لپاره قرباني ورکړې نه د ایران او پاکستان لپاره. هغه په دې زه درته وایم چې داسې نه دي سوي دي چې هغوی د افغانان هلته اول غوښتي او بیا هغه جنې وسلې ورکړي دلته راغلي جنګونه یې کړي له ایران او پاکستان نه.
دوی دلته نیولو وژلې کورونه بمبارول دا 2.5 میلیونه چې سر په سر کې د سپوږمۍ ته رسیږي چې داسې کې د مسکو ته رسیږي دا خو چرګان نه و نه میږتانه دا انسانانو بیا مسلمانانو بیا افغانانو دغه 15 میلیونه مهاجر چې ایران ته لاړه 8 میلیونه پاکستان ته لاړه نور هغو ته دا د مستۍ نه دي تللي دا د غریبۍ نه دي تللي داسې کورونه دلته پرېښي دي چې حد نه لري جنت نما غوندې کورونه خپل پرېښي دي دلته او ایران او پاکستان هغه دشتو ته خیمو ته تلي دا د خپل د دین د حفاظت او د سر او د سر د حفاظت لپاره تلي هغه مالونه خو ورته پرېښودل نو دا هسې د خلکو دښمنانو توطیې دي چې دوی د موږ هغه اصل نسی منلی چې اصل د موږ جهاد او هجرت ده دا دواړه کلمې دوی نه استعمالي که تا لیدلی غیر ریفیوجي ورته وایي پناهګزین ورته وایي دا ظلم د مهاجر ته پناهګزین ویل د موږ رسول الله هجرت کړی د موږ ابراهیم علیه السلام هجرت کړی د موږ موسی علیه السلام هجرت کړی د موږ یوسف علیه السلام هجرت کړی دا هجرت د موږ قرآن کې ډېر آیاتونه راغلي دي جهاد قرآن کې ډېر آیاتونه راغلي اوږ غذاګانې شپېته سری رسول الله السلام کړي دا موږ ته خلک هلته نه امریکا و نه روس هلته خلک به په دې هغه کې چې افغانستان باندې د روس د یرغل پر مهال باندې کله چې یرغل وشو د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو رول څومره مهم او اغېزناک و هغې وخت کې د وګونو اتکونو تنظیمونو یا ګوندونو د جوړېدو موضوع څومره حساس ګوره و اته ګوندلانه زه به لږ وړاندې لاړ شم یوازې پاکستان کې 2 ګوندول خو بیا وروسته 2 بیا هغه سول په د 2 کې راټول سول مثلا لکه میا ګل جان اغا صاحب د دې تګاو غم یو تنظیم درلود مولوی صاحب محمد میر یو تنظیم درته نمونه وخت د 2 بیا و تاسو دا برنامه دی گنجائش نه لري کنه د ټول نو 2 بیا په پاکستان کې جوړ شي دلته 2 کار وو چې پاکستان او ایران موږ ته کوم غرا ک پناه موږ کور ودانه ورته وي او د احسان کله هم نه یره خدای د دې مشکل په ایران او پاکستان او په نور نه راولي لکه په افغانانو چې کپ دوی دغه سي د کمل کې اشغال رئیس موږ باندې قصې ورته خپل ځای ورکو خو د جپا کړي چې ایران مت تنظیم جوړ کړ پاکستان 2 بیا جوړ کړ به ورا تکړه د دې په خاطر د امریکای په مشوره او د نورو چې سبا دوی خپل کې سره و جنگيږي دا اوس هم ګوره کوشش روان ده چې د اسلامي امارت څنګه تیت پر پاشان کې په ډل وی شي خدای ارمان به دوی ګورته وي د اماري اسلامي امارت کامیابی پام دی کې ده چې دا یو صف خپل قائم او دایم ساتلای ده کچیرته اسلام مجاهدینو و تنظیمو واته چې 15 تنظیم راځي دوی دلته ټول تنظیمونه منحل کړي و په یو اتفاق او اتحاد کړي و نن بم دوی نظام پام دلته و د شاوخوا کې بم د دوی د فکر نظامونه ول خو اوس د بې اتفاقی په نتیجه کې په خارجي ملکو کې بیچارهګان ډېر د مشکلاتو نه ډک شپې او د اهانت او سپکاوي نه ډک شپې تیري ځینې سپینګیري او ځینې ځوانان او ځینې ښه تعلیم یافته خو د بې اتفاقۍ په نتیجه کې نو بې اتفاقۍ چې کوم کور کې رئیسي کور له منځه ځي کلي کې رئیسي کلي له منځه ځي چې ملک کې رئیسي ملک له منځه ځي چې کوم تنظیم کې رئیسي تنظیم له منځه ځي زه صرف همدغه نه وایم یوه خبر تاته کوم چې هغه رانه پاتې شو داسې نومونه دلته خلکو ایښي وو عبدالخالق بې خدا دغه شمالي و د پرځې دا هغه ډېر زیات نومونه دي ببر کارمل اشرف بې خدا د تر زوی و اشرف بې خدا تخلصونه دغسې ول که نه او دین رها پلانه دین رها یعنی دین خوشه کړی ده دین وداع دا د دوی تخلصونه ول دوی مشر نور محمد طارق کې تخلص خدای شاید د خلاق و رهبر خلاق عجب جیب سو بیل رهبر خلاق څه ده یعنی ښه پیدا کوونکی هغه صرف الله ده دوی به دا بل طریق دا ویلي چې هماغه په ریکارډ هغه موجود دي چې موږ ته 14,000 حزبي مرګري کافي دي که افغانستان ټول له منځه لاړم سي 14 یا 13,000 د حزبي هغه چې دي دا موږ ته کافي دي او دا ویلي چې د ما یو وړکی چې نوی جذب شوی حزب ته هغه ماته ډېر بهتره ده د هغه ماستر او دکتور او څه نه چې هغه غیر حزبي وي دا د دوی خبرې وي په هغه وخت کې نو ځکه دا ملت په مقابل کې راجګ ځکه افغانان هر څه غمی شي د اسلامي شعائر او اهانت او سپکاوی نسي زغملی د خاورې اشغال نسي زغملی دا دواړه کارونه کمونستانو وکړل په خپل وخت بله ښاغلی همت چې نن د سیاسي او نظامي چارو شنونکی دی د روسانو د یرغل او د تیري پر مهال باندې څوک او چیرته و زه د ما یو تره زوی خیالي ګل نومېده او پلار نوم یې ښایسته ګل و اوس هم 4-5 ورونه شته دا قومندانو په همغه وخت کې نو زه هغه سره مجاهد وم کله چې شورویان راغله موږ هغه سره مجاهد وو او په جبهه کې وو بیا چې هغه شهید سو په حزب اسلامي کې بیا د هغه نه وروسته ما جبهه جوړه کړې ما جبهې نوم و کتیبة الموت تا آخر د نجیب د حکومت ته سقوط پورې
په ماول هغه کې چې 50 کسان د شورا غړي ول د حضرت صاحب رئیس جمهور و د 2 میاشتو لپاره هغه ګروپ کې زوم استاد یاسر و زوم صدیق چکری و استاد یاسر ما سره زما په موټر کې یو ځای راغلل خو ما بیا د استاد ربانی د حضرت صاحب او د نور حکومتو کې کار ونه کو او څنګه چې د روسانو د اشغال مخالفم او مصالحه مبارزه مې کړې و دغه شل کلن دغه د امریکایانو د ناټو په اشغال کې چې افغانستان اشغال کړی و ما د لاس او ژبې او د قلم مبارزه او جهاد د اشغالګرو په خلاف کړی ده او که بیا هم دغسې د مکې امام هم د اشغال په هغه ما وطن ته راځي که ګاونډی مې کلبلي زه به همداسې مقابله کوم لکه څنګه مې چې د روسانو کړی لکه څنګه مې چې د امریکایانو 4 ځلې روسانو سره 15 زخمي شوی 3 ځلې د امریکایانو سره دا اوس هم راکې مرمۍ دي او راکې ارچې دا اوس چې لاس دا کلشینکوف مرمۍ ده دغه د کرینکوف مرمۍ ده د روسانو 2 کې دي په دې پخه کې مې مرمۍ دي دا قدرت الله جمال چې مالی و اداري د وزارت فرهنګ فعلا وزدا او 13 امارت کې وزیر د فرهنګ د عمل تر غلې او ما سره مجاهد د 2003 کې نو 2003 څلور ته اته پورې زعمل ته په قومندانو په برملو پکتیکا او انګورو اډه کې بله ښاغلی همت یو پخوانی جهادي قومندان چې ډیر با نفوذ جهادي قومندان دی او ډیر درناوی احترام وړم دی تر اوسه پورې په خلکو کې هغه خپل نفوذ لري دی په حق رسېدلی دی شهید شوی دی دغه یوه ویډیو ماته مخته راغله هغه د اسامه بن لادن په تړاو باندې وایي چې امریکایانو دی د منځنۍ اسیا د ناامنۍ دپاره روزلی یو کس و یاره خبره دا ده لکه مخکې چې ما ته ویلې د موږ د هغه وخت جهاد 14 کلن د روسانو خلاف دا به هغو ته په ګټه تمام شوی لکه څنګه چې د امریکایانو خلاف جهاد د شوروي د چین په ګټه تمام شو موږ د چینو د روسانو عسکر نه وو داسې هغه وخت کې موږ د امریکا عسکر نه وو خبره د اسامه سوه اسامه بن لادن چې دا د عبدالعزیز پوهنتون ورته وایي په جده کې ده ده کې دی محصل و انجینر و هلته یې ده استاد چې و عبدالله عزام چې بیا اسرائیلو په پیښور کې د 2 تنکیو زمنو سره شهید که په 1409 اتیا کې هغه شهید که د 2 زمنو سره او 3 وړه قبرونه یو ځای هغه دي دا یې 2 استاد و هغه اول افغانستان ته راغی بیا د هغه سره دی هم راغی بیا دوی یو هغه جوړ کړه عبدالله عزام دیني مسؤل و او اسامه نظامی مسؤل و یعنی امیر د ده چې و عبدالله عزام و نو اسامه دون حیثیت نه و لکه دا وروسته چې بیا پیدا کړ یقین وکړه دا ما به ورسره یو 100 ځله نه ډېر په مجالسو کې ناستم ډېر کسان ما غږ اوري خو ډارېږي ډېرو سره همدغسې ناسته په همداسې مجالسو کې نو دا همغه وخت کې هم د امریکا مخالف و او دی ده ته ضرورت نه لري د پلار دا اوس هم چې لاړ شي دوی د اسامه نه د بن لادن کمپنۍ یعنې د پلار دا داسې که چې هر 15 موټر به تېرېدل مخکې یو به پکې د بن لادن و د حرمینو شریفینو اوس هم هغه کوم چې هلته صفایي کوي او کوم چې خدمت کوي هغه د د کمپنۍ کسان دي د بن لادن د پلار شخصي تیاری درلودې او اوس هم لري د کورنۍ دوی د یمن نه هلته راغلي بیا د دوی حتی د سعودي حکومت عبدالعزیز نه نیولې ته ملک فهد د پورې دوی نه به قرض اخیست یعنی د سعودي لوی سرکونه لوی کارونه د دغه نو هغه دون هغه ته څه ضرورت درلوده زه به یو وړکې قصه د جنګ درته وکم د 1900 اتیا کې چې کله خوست ته قوه راتېرېده نو موږ لاړو مولوي صاحب جلال الدین څنګه دی هم بیا مولوي صاحب جلال الدین د خلیفه صاحب پلار هغه امرونه هم شته نو څه هغه یې ورته ورکړه بیا اسامه ته موږ ویلې چې ته دونه ما ته هم پیسې راکړې نو ویلې چې دا $1 لک هغه وخت کې ډالر په 18 یعنې 18 لکه کالدار یې اوس وګوره ډالر چېرته هلته $1 په 18 پاکستاني کالدار و نو ما ورته ویلې چې دا څه وخت لوی بوټو جمپر و دلته 80 روپۍ یو جوړه بوټ ول 70 روپۍ یو جمپر و موږ دغه ټول مالې د پیسې وای د ما 14 ورونه دي او څونه له 40 زیاتې مې خویندې دي یعنې د څو مورګانو او دا مې یوې ناسکه خور پیسې راکړي هغه نیمې مې تا ته درکړې معنا دا چې یوې خورې $2 لک ورکړي دونه یو مالدار سړی هغه څه ضرورت لري چې د امریکې جاسوسي وکړي یا د امریکې ایجنټ چې دلته رئیس کار وکړي خپل د عقیدې لپاره راغلی و او همغه عقیدې نه قربان سو په پاکستان کې شهید دغه قومندان چې دا خبره کوي هغه د افغانستان د ارزښتونو د اسلامي ارزښتونو د افغانستان د خاورې د دفاع دپاره وسله پورته کړې وه خلک یې درلودل جهاد یې کړی مبارزه یې کړې وه هغه دا خبره په څه اساس کې ولیکي نو اول ته قومندان نوم وانخیسته قومندان کې به داسې قومندانانو چې همغه وخت کې هم د CIA
او د MI6 او نورو سره کار کوو مستقیما. هغوی همدغه هدف او وظیفه چې د موږ مقدسات او د اسلامي جهاد او اصالت سوال لاندې راولي. نو دغه خبرې چې کوي ته ویلې چې مړ شوی کېدای شي هغه بیچاره ته خلکو هغه کړي الله دې ورته معافي وکړي او دا یو ستر ظلم د په د دښمن هم اعتراف کوي په د که هغه د امریکې ایجنټ وای د امریکې وای بیا په میلیونو ډالر 50 میلیونه ډالر په انعام خوده. درست. نو دا د دښمنانو توطیه دي. بله ښاغلی همت افغانانو مبارزه وکړه د روسانو په وړاندې مقاومت وکړه روسان په ډیر ذلیلانه ډول افغانستان ووتل شرمېدلي البته له افغانستان ووتل افغانانو ډیره قرباني ورکړه د افغانانو مقاومت او مبارزه د ستاینې ده کله چې افغانستان کې اسلامي نظام رامنځته شو ولې د دغو جهادي قومندانانو ترمنځ داسې یو نظام رامنځته نه شو چې هغې باندې ټول سره راټول شي ولې کورنۍ جګړې بیا ګرمې شوې؟ ګوره هغوی په دې پوهېدل چې د موږ د شوروي مات سو اوس د موږ مقابل کې اسلام ده او د اسلام به همدې ځای نه رنګ اخلي دا نورې نړۍ ته به هم خپرېږي. نو ټولې دنیا که هغه چین و که روس و که امریکا و مشترکه نه د دغې مجاهدینو مخه ونیوله دوی بدنام کړه او دوی ناکام کړه. که زه درته دا وایم چې ډېر دا وایي چې ولا ډاکټر نجیب و او اتل و او د پاکستان دښمن و څه و دغه دارالمان کې سکاټ دی اوس هم شته. سکاټ 800 کیلومتره لار ولي 600 کیلومتره اوراګانې 300 کیلومتره ولي دغسې مهي غوندې چې داسې مار غوندې داسې دا لار تلې اسلام آباد ته هم د ده ځای نه 300 کیلومتره دی. دغه کابل نه ته اسلام آباد پورې 300 هوایي کېدای شي 250 لاهور 500 کیلومتره ده. دا 14 کاله کې د کمونستانو نظام کې او د ډاکټر نجیب په پاچاهي کې چې رئیس د خاد په هغه وخت کې قوه مثلا قوه اعلی قومندانو څو سکاټه اسلام آباد وشتلی څو سکاټه لاهور وشتلی دا د ماته دغه د سکاټ د تیاری ټول د افغانانو باندې استعمالېدلې. خو زه شاباس اوس یوازینی ملي اردو چې دا 4.5 کاله کې ده چې دا د 13 ملي اردوګانو کې د خپل منځو کې مجاهدین جنګېدل او د اشرف غني او د کرزي ملي اردو کې د موږ تیاری په ولس بمبار کو د موږ ټانګونو ولس وژل. اوس دا 4.5 کاله کې موږ ملي اردو تیاریم په خلک باندې ګلان شیندي تیارو کې به د زلزلې د لږ پرې د زلزلې د سیلاب د بغلانو د هراتو د پکتیکا او د کونړ او د پکتیا د زلزلو نه خلک پکې راخل کیږي او کوم ځای کې چې هغه د خلکو خدمت پې کیږي توپک هم د خلکو سینو نه بلکې دفاع لپاره تاسې ولیدل د پاکستان نه د ایران نه د ملي اردو دفاع کوي. زه همدلته غږ کوم هغه ورځې لوی درستي ته مخامخ وویلې که چېرته د ملي اردو د همدغسې وي لکه 4.5 کاله مستقل او آزاده وي د افغانانو او افغانستان دفاع کوي او خیر غواړي موږ به د تر شا داسې ولاړ یو لکه دا 4 کاله. خو که چېرته د 13 ملي اردو غوندې دغو د شوروي خیر وغوښته د امریکا ته د بل چا خیر وغواړي بیا به دا ملت داسې د مقابل کې درېږي لکه څنګه چې د شوروي د وخت د نجیب و ببرک و طارق و امیر خلاف ودرېدل او دغه وخت کې د اشرف غني او د کرزي د ملي خلاف ودرېدل. ښاغلی همت پوښتنه د نن نه ده نن په افغانستان باندې اسلامي امارت حاکم دی د نن بحث نه دی. پرون مجاهدین واک ته ورسېدل روسان مات کړه ولې خپل منځي جګړې پیل کړې؟ ما مخکې ویل کنه چې دښمنان په دوه کې ځینې جاسوسان ول د سینو په قومندانانو کې د رهبرانو کې بمول هغوی همدغه لپاره دغه وخت ته کار و بیا اخر خپل منځ کې سره وګوره د اسلامي امارت ته اوس څونه مشکلات روان دي. ته وینې چې هغوی یو مثبت خبره هم کوي د دنیا میډیا هغه د منفي اړخ ورکوي. هغه چې وایي امیر المؤمنین چې اتفاق او اتحاد وکوئ خلک وایي وګوره اولادو کې بې اتفاقي ده ولې قرآن کې خدای پاک څونه ډېر د آیاتونه ویلي دي چې تاسې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ پیغمبر علیه السلام ویلي اتحاد وکړئ اتفاق وکړئ صحابه کې اتفاق نه و اتفاق و خو دا ویل دا معنا نه لري چې هلته یو شی زه اوس وایم چې دا ځای صفا وساتئ معنا دا خو نه دا ځای صفا کړي چې دا ځای ګنده ده دا خو دا معنا نه ورکوي که نه. یو سړی خپل زوی ته وایي بچه جامې د صفا ګرځوه یعنې معنا درنه خیرنې نه شي. د مشرانو هدف هم دا ده چې بې اتفاقي ونه کوي بختور به په بل ویني کمبخت به په ځان ویني. د اسلامي امارت ولیدل د مجاهدینو بې اتفاق حتی کمونستان هم که بې اتفاقه شوي نه وای خلق و پرچم و پلان و بستان بیا دا حل نه و که دا جمهوریت بې اتفاقه نه وای الله دا پلانی سو دا پلانی سو دا پلانی سو یقین وکړه تر اوسه به جمهوریت. افغانانو اسلامي ارزښتونو دپاره د هیواد د دفاع دپاره تل سرښندنې کړي دي. 46 کاله د روسانو د یرغل تیریږي پوره شول تاریخ نه څه درس اخیستل شوی؟ ګوره تاریخ نه موږ درس نه ده اخیستی اوس د اسلامي امارت درس اخیستی چې اتفاق او اتحاد غواړو بل موږ به تل همدا نه کوو چې راځي اوله ومخکل جشنونه خدای دې دغه 3 ځل چې هغه نه موږ افغانستان آزاد کړی انګریزانو نه بیا روسانو نه بیا دا 5 شپږم ځل د خدای موږ ته د ازادۍ په نامه ورځ نه راښي همدغه استقلال
معنا نه استقلال اخیستلو ته وایي، استقلال راوستل. موږ باید دغه خپل ازادي همداسې وساتو، دفاع وکړو د خپل حدودونه. کوم سړی چې خارجانو ته ایجنټي کوي هغه سړی باید د افغانیت نه وباسو، هغه سړی باید زندان ته واچو، هغه سړی باید د مځکې د سر نه د مځکې تل ته نه باسو. افغانستان ته چار څوک په هر نامه جنگ راوړي، څوک چې قدرت په جنگ باندې ساتي په هغو موږ لعنت وایي، څوک چې قدرت لاس ته په جنگ راوړي هم په لعنت وایي. افغانان چې په هر نامه خلک وژني له دې وروسته موږ په هغو خلکو لعنت وایو. خو زه بیا یو اطمینان در کوم ولس ته ټولو ته چې د افغانان د اسلامي شعایرو او افغانان د اشغال په خلاف سخت مخالف دي، د اسلامي شعایرو سخت محافظ دي. د سرونو په قرباني 2.5 میلیونه د روسانو او 1 میلیون د امریکانو په اشغال په وخت کې قرباني ورکړه، او دا قرباني بیا هم ورکوي. خو الله دې نور نه هجرتونه ته موږ مجبوري، الله دې نور نه موږ د اشغال سره په خپل کور کې جنګي. چې څوک موږ ته د اشغال نیت لري باید د هغه سره د خپل وطن نه د سرحداتو نه اخوا جنګ وکړو، چې د موږ ماشوم، د موږ مکتب، د موږ کور، د موږ سړک دا مران نشي. او چې څه کېږي همالته شخصیان ملي اردو ځوانان لکه تا غوندې ځوانان مو ځوانان به قرباني ورکوي، زنانه، ماشوم، د موږ حیوانات، د موږ فصلونه دوی ته به ضرر نه رسیږي. درنو لیدونکو، د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل د عواملو، پایلو او له تاریخ څخه د زده کړو په تړاو مو د دوړو قدرمنو میلمنو نظرونه واوریدل. انعکاس خپرونه مو همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا تاسو درنو حضور ته حاضرېږم، پولې او بخونکي خدای مو سپارم. الله مو مل.